او څوک چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ذکر د پاره راټول شي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر خیر کله اوري د دوی مقام او مرتبه د الہ الامین په حضور کې صدا امام نسائی او حدیث مبارک ذکر کړی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور مبارک نه راووته او صحابه کرام په دې مسجد نبوي کې ناستو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو کو ما اجلسکم دا تاسو چې دلته کې ناسه دا تاسو څه شي کې نه ولې دا مجلس او دا تاسو دا غونډه د څه شي د صحابه کرام جواب ورکړي جلسنا یا رسول الله مونږ ناسیو ندعو الله ونحمده مونږ د الله رب الجلال نه دعا غواړو د الله رب الجلال حمد او ثنا کوو علی ما هدانا لدینه بنا پدې باندې چې الہ الامین مونږ ته د دین هدایت کړی او مونږ په ایمان باندې مشرف کړیو ومننا علینا بک او یا رسول الله د دې شکریا ادا کوو چې ستاسو امتیان جوړ کړیو یا رسول الله د دې شکریا ادا کوو چې ستاسو امتیان جوړ کړیو تاسو د غدریو کارونو راجمع کړی چې د الہ الامین نه دعا غواړئ د الله رب الجلال حمد او ثنا کوي او زما باندې راټول شوی شکریا د الله رب الجلال ادا کوي چې الہ الامین په موږ باندې احسان وکړو چې د ما په شان رسول او نبی تاسو نظر کړ یا رسول الله د قدرې مقصد هم دي چې راجمع شوی د الہ الامین نه دعا غواړو د الله رب الجلال حمد او ثنا کوو او یا رسول الله شکر ادا کوو چې الہ الامین ستاسو امتیان جوړ کړیو اوس دا خبره چې کله وکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام دوی ته د الہ الامین د جانب یو انعام اوري او انعام وته پسنګ اوري داسې وته اوري الله ما اجلسکم تاسو د الہ الامین باندې قسم وی چې تاسو نه ناس مگر دغه دریو کارونو راجمع کړی دوی قسم خوري د الہ الامین باندې قسم وی ما جلسنا الا ذاک مونږ د بل څه د پاره نه راغلي مگر د دې خبرو د پاره راجمع شویو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اتانی جبريل فاخبرني جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ما راغله او ما له خبر راکړ چې ان الله عز وجل یباهی بكم الملائکه الله رب الجلال استاسو په دې ناس تبانه د فرشتو د وړاندې پتا سو باندې فخر کوي چې دا هغه خلق ته ورته وګوره زما ذکر کوي زمانه دعاګانې غواړي د نبی له صلوات و سلام شکریا ادا کوي چې الله رب الجلال شکر دی چې موږ د هغه امتیان جوړ کړیو نن چې موږ راجمع شوي نو هم دغه درې مقصد دي د الہ الامین حمد و ثنا بیانو ذکر کوو د الہ الامین نه دعا غواړو او دا شکر ادا کوو چې الہ الامین موږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام امتیان جوړ کړیو